السلام علیکم ټیکهداره. ټیکهداره زه وایم که 1000 روپۍ دې قرض راکړې هغه زوی مې نن لږ بیمار دی. دلته زه ډمې خو نه ګټم چې ډمې ګټم. 950 روپۍ دیاړي ده دیاړي والا ځه. ټوله ورځ په دې سرو غرمو کار وکړم ایله 950 روپۍ دیاړي والم. په دې 950 کې زه د کور کرۍ ورکم ماشومان پکې وساتم که د کور سودا راوړم. اوس څه وکړمه خودکشي م حرامه ده نیشم کولی او که ویې کم نو ملک د پښتو دی ټول خلک به راته وایي چې بې غیرته و بچي یې نشو پاللی. خپله ځواني خو مې دیاړو وخوړه دې پردو مزدورو وخوړه د بچو مستقبل مې م ځان سغر کو تباه کو. په یو باندې پردې خرګاړې چلوم او یو د کور مخې ته وږي خرڅوي. ما ته دا پته ده چې د دوی دا وخت د لوبو دی د سکول دی د سبق دی خو حالاتو دونه مجبور کړی ما چې په یوازې زه کور نشم چلولی. سخته ګرمي ده. سړی راغلی؟ یاره رالمه ښځې خو په لاره مې دا سوچونه کوله اوس چې راتلم هغه یو زوی م ناست و هغه نورو لوبې کولې او هغه ورته غریب کتل لا کتل هسې سوچ مې کو مې په ده خو مونږ دا مزدوري کوو په هغه بل وږي خرڅو په ده خرګاړې چلو خو هسې ګورې په ورځ د محشر به راسره د دې حساب کتاب کېږي د بچو به مور او پلار سره حساب کېږي که دا تا په صحیح لار بوتل او که په غلطه لار دی. مشران دا خبره کوي وایي چې د بچو د ټولو نه غټه مدرسه د مور غېږ ده. که دا مونږ صحیح وپالله صحیح تربیت هم وله ورکړل نو مونږ ته به یو لپه دوا وکړي ښځې سار له به نو او دوی به راپسې خیرې کوي. او بله تا خو 2 ماشومان مونږ مزدورۍ ته اړم کړي قسم په خدای که 200 ماشومان دې مورته اړم کړل که نه نو زمونږ د کور نه به دا سقا پرده لرې نه شي زمونږ به دا نیستي ختمه نه شي زمونږ به دا غریبي ختمه نه شي. والله که د دې ماشومانو په مزدورۍ باندې زمونږ دا غریبۍ ختمه شي او د چا هم پې نه ختمېږي. نو ما دا سوچ وکړو ما دا خرګاړې دی ما ځمه بازار ته نو دا به مغه ګلخان کاکا له واپس ورکړمه پردې خرګاړې دی چې ته ګاډې ماړې به پیووئ او دا ماشومان به مدرسه کې هم داخل کړو او د سکول سبق به هم پیوو. څنګه دې خوښه ده؟ یا سړیا خوښه خو مې ده خو چې دې غریبۍ ته وګورو او ستا دې دیاړو ته وګورو نو په دې خو زمونږ ګزاره نه کېږي که نه. ښځې خبره داسې ده زما په دیاړۍ ما ته پته ده په 950 روپۍ د چا هم کار نه کېږي زمونږ نه چې د چا هم پې کار نه کېږي خو یو نه یو ورځ به د دې پاني دنیا نه مونږ ځو او دا بچي چې راته همداسې راغټ شي سبقونه پې ونه وو نه د مدرسې نه د سکول دا به جاهله راغټ شي سهار له به مونږ نیو او دوی به مونږ ته خیرې وزار کوي نو دوی له تربیت داسې ورکو چې سهار له مونږ نیو چې یو لپه دوا خو راته کوي که نه د دوی دواګانې به زمونږ په کار راځي مونږ چې د دنیا نه لاړ شو د دې بچو دواګانې به هم په کار راځي. صحیح ده سړیا بس ته پاسه دا جامې بدلې که او بیا بازار ته لاړ شه لږه سودا راوړه او انشاءالله نن نه پس نه به دا خپل دواړه بچي چې کم دي مدرسې کې داخلو. زنده‌باد زنده‌باد ښځې به ستا نه زما همده امید و زما دا کپړې بدلومه او بازار ته ځمه هغه خرګاړې به م واپس کړو او لږه سودا به م راوړم. صحیح ده سړی صحیح ده. السلام علیکم ګلخان کاکا په خیر ګلخان کاکا څنګه ستړی مو شي ستړی مو شه لکه ګورې ښه هوا ته خو ناست یې مزې یې مو کړې ګلخان کاکا داسې خبره ده ځان لا دې رحم وکړي هغه بچو باندې مړه بس هغه زوی باندې نور زه خرګاړې نشم چلولی یو خرګاړې ما چې ته ګاډې ماړې به پیووې نو ستا امانت ستا خرګاړې مې راوسته ولته مې په حجره کې وته ولې دې راوسته؟ والله بس ما یې ماشوم هم دی او ما یې اخره کې به راته ازار کوي ما یې راشه سکول کې داخل کا او که به دې ماشوم زه ډېره مزدوري وکړم نو ښه کېږم نه د ماشومانو د لاس نه پیسې اخیستل ما ته ډېره بده ښکاري ناجیزه راته ښکاري. ډېره ښایسته خبره دې وکړله. ما یې زه سهار له به راته خیرې کوي ګلخان کاکا نو ما یې چې زه به سکول کې داخل کړم. دا سوچ دې ښه دی
په دې ماشومانو بچو باندې دې د دنیایي تعلیم سره د دیني تعلیم هم وکړه. ها والحمدلله قاری صاحب سره مې خبره مو کړه ما جومات ته هم درځي قاري به بالکل راضي دي هېڅ سمتې نه سازېږي د زکار روزګار نه د ماشومانو مستقبل ورسره تباه کېږي نو ما زه دغه دیني تعلیم به هم پې وکړم او دغه سکول ته به هم ځي سبق پوه وایي نو ګلخان کاکا تا مې خرګاړې راوسته راشه ویې ګوره خر دې مو ګوره او خرګاړې دې مو ګوره چې څنګه دې راکړو مقه رنګې مې راوسته بیا چک کړه. ډېره ښایسته خبره دې وکړه. دا سوچ چې د دماغ له راغې په دې بچي باندې چې دا تعلیم وکړو د دنیایي او دیني نو په دې زما دا اړه دوقونه غټ کړ. دا سوچ دا د ډېرو خلکو نه ځه الله دې خوشحاله کړه او دا ښایسته خبره ده په بچي باندې سبق ووایې موږ په دې خوشحاله دا چې ما له خرګاړې راوبستو زه ډېر خوشحاله شوم او الله دې خوشحاله کړه. ځه الله دې مل شه خوشحاله اوسې الله دغه رنګ الله دې دې دنیا دواړه ښایسته کړه پاک پروردګار دې خوشحاله الله د باقي خیر پېښ. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. کېنه سودا کوو که نه لږه نو بازار ګاډې ښه صحیح ده ګاډې د لاله خو داسې کار دی چې ګوره پټ پکې جیب کې بیا واچوې ځکه چې بیا به ورپسې هغه بل هم جاړي او زما خو دونه وخت شته دی نه خو تا هم نشم خفه کولی راځه دا ګاډې د لاله مه السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. په خیر علي. دا ګاډې په څو دی وروره؟ کم دا یو دا په 200. مړه لږه ګزاره وکړه خدای مسلمانه تاسو خو بیخي سم قیامت کړی دی لږه ګزاره وکړه دا ماشوم دی جاړي واپس. موږ نه دی قیامت کړی یار هر یو شی اسمان سره خبرې تا ته ښه پته ده کم یو شی ارزان دی ما ته پته ده روکې والله چې هر یو شیز د هغه شتونه وتې دی ښه ګرانې ده د خط د پاسه خو څوک زمونږ داسې دیارې دی دا ماشومان دي داس غواړي یار روکې 200 نه خو کم نه کېږي یار لږه ګزاره پکې وکړه نه کېږي ګزاره کېږي نه پکې نو زه واله نو اوس ماشومان دي مړه دوی ورپسې جاړي وروره زه واله راځه پټ کړه جیب کې واچوه جیب کې واچوه دغسې پټ کړه دا ګاډي داسې کار وکړه چې دا پټ کړه هغه بل ورور به دې مو پسې جاړي پټې پې چېرته لوبې کوه او د ګوانډ ماشومان هم دي بیا به هغوی هم جاړي او د چا وس نه کېږي نو چاله تکلیف نه ورکوي داسې کار وکړه راکړه چې دا زه پټ کړم بس دلته مې له پټ کړه صحیح ده نو پټې لوبې به پکې راځه السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه یې یو دړی چیني راکړه جی او یو د غوړو ګوتې راکړه جی یو د مسالې ډبې هم راکړه جی یو پیکټ غوړي یو پیکټ غوړي نور بس نه بس دا څو روپۍ شوې دا 780 دی چینی شو او 150 دی مساله او 300 غوړي 1280 1280 جی دا غوړي چې کم که پیسې را سره کمې دي ښه جی شالیو خوشحاله راځه هغه لږ کم ولاړ یا مالا ګاډي دی واپس واله ولې بچي لاړ سه مې د غوړو پیسې نه وې غوړي پې دا والا بچي 200 روپے یا الله غریبانه خپل رحم وکړه خدای پاکه وعلیکم السلام جو ولې بچي څه پکار دي غوړي راکړه کوم غوړي بچي چې مې ورته پلار واپس کړ
یاره که مړه زه په سیل ته ګرځېدم د خدای مسلمانه دغه دوکان نه ډارې ورک شو کوم خوا لاړې یاره ته ما هغه ګاډي واپس کړه تا سره غوړو پیسې نه وي ما پرې له غوړي دوکاندار نه راواغوسته ماشاءالله ګلونو ماشومانو ستاسو مور او پلار ستاسو دپاره هر څه کوي خو بعضې وخت کې به ورسره د کیلونو پیسې نه وي نو هر وخت د مور او پلار نه کیلونې مه غواړئ